ولې د یو جنجالي میلیاردر په شخصي ماڼۍ کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان فریم شوی عکس ایښودل شوی و. دا یوازې یو عادي عکس وای نو ولې دومره پوښتنې راپورته کوي؟ ولې د محمد بن سلمان لخوا جفري اپسټین ته قیمتي کلتوري ډالۍ ورکول کیږي او ولې د نیول کېدو نه لږ مخکې هغه بیا هم سعودي ته د سفر پلان درلود؟ آیا دا یوازې تصادفي لیدنه وي که د قدرت، نفوذ او نړیوالو اړیکو د یوې خاموش شبکې نښې؟ کله چې یو عکس، یو ایمیل او څو پټ پیغامونه سره یوځای شي څه تصویر جوړوي؟ اپسټین څه ډول لاسرسی درلود او دا اړیکې تر کومه ځایه رسېدلې وي؟ راځئ احساسات یوې خواته کړو او اسناد وګورو. د جفري اپسټین او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ترمنځ وروستي راپورونو نړیوال پام ځان ته راجلب کړی دی. په دې راپورونو کې د اپسټین د کور څخه یو انځور یاد شوی چې پکې اپسټین د محمد بن سلمان په څنګ کې ښکاري. د خپرې شویو معلوماتو له مخې دا انځور د اپسټین د نیویارک په ماڼۍ کې ایښودل شوی و. پوښتنه دا ده چې دغه انځور څه معنا لري؟ آیا یوازې یو عادي لیدنه وه که د پټ قدرت او نفوذ یوه لوی شبکې نښه ده؟ په دې ویډیو کې موږ د دې پیښې ټول اړخیزې څېړنې او د موجودو اسنادو پر بنسټ شواهد اوسېږو. خو په لومړي سر کې غواړم چې د جفري اپسټین او محمد بن سلمان د پیژندو په اړه له تاسو سره ډېر لنډ معلومات شریک کړم. جفري اپسټین څوک و؟ جفري اپسټین یو مشهور امریکایي پانګوال او میلیاردر و چې په ټولنیزو او سیاسي حلقو کې لوی شهرت درلود. هغه په 2008 کال کې د ماشومانو سره د جنسي ناوړه چلند په جرم محکوم شو او بیا په 2019 کال کې د نوي جنسي تورونو لاندې نیول شوی و. اپسټین په خپل ژوند کې په فلوریډا، نیویارک او نورو ځایونو کې لوکس استوګنځایونه درلودل او د نړۍ د بېلابېلو مشهورو سیاسي او اقتصادي اشخاص سره ملګرتیا درلوده. نوموړی په 2019 کال کې په نیویارک کې په زندان کې ومړ، خو د هغه اړیکې او فعالیتونه لا هم ډېرې پوښتنې راپورته کوي. همداراز که راشو محمد بن سلمان ته، نو محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد او د سعودي هیواد د حکومت اصلي واکمن دی. هغه په 2019 کال کې د خپلو منځنیو چارو د وزیر په توګه واک غځولی او له هغې وروسته یې په هیواد کې لوی سیاسي او اقتصادي اصلاحات پلي کړل چې د دې اقداماتو لپاره نړیوال شهرت لري. یو له مهمو پیښو څخه د خبریال جمال خاخچي په وژنه کې ښکیلتیا وه چې په 2018 کال کې رامنځته شوه او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د نوموړي د واک غځولو وروسته په 2015 کال کې د نوموړي یوه غونډه د ولسمشر ټرمپ سره په واشنګټن کې وشوه. سعودي هڅه کوله چې خپل نړیوال تصویر له دې پیښې وروسته ښه کړي. محمد بن سلمان د سعودي د لویو پانګه اچوونکو او د سلطنتي کورنۍ له غړو څخه دی او د نړۍ پر مخ یو بانفوذه شخص بلل کیږي. خو که اوس راشو د اپسټین او سعودي اړیکو ته، نو ویلی شو چې د لاسته راغلو سندونو او ایمیلونو له مخې اپسټین د سعودي عربستان د لوړو چارواکو او په تیره بیا ولیعهد محمد بن سلمان سره څو ځله اړیکې نیولې دي. مهمې نېټې او پیښې په یادو اسنادو کې موندل شوي دي، لکه 2014 کال سفر او ډالۍ. د اسنادو په رڼا کې اپسټین د 2014 کال په وروستیو کې سعودي عربستان د سفر وکړ او د ولیعهد محمد بن سلمان له خوا یې ځانګړې ډالۍ ترلاسه کړه. هغه خپل یو نږدې ملګري ته په ایمیل کې لیکلي وو چې محمد بن سلمان ماته یو خیمه راولېږله، قالین او نور ټول اړوند توکي هم پکې موجود وو. د دې ډالۍ اهمیت ته په پام اپسټین وویل چې دا ځلا لرونکې ډالۍ ده. دغه خیمه په خلیجي کلتور کې د مشرۍ او قومي واک نښه ګڼل کیږي. خو اپسټین یوازې خیمه او قالین نه دي ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې د هغه لپاره ځانګړي دودیز لباسونه او د سعودي کلتور ارزښت لرونکي شیان هم واستول شول. دا ډول ډالۍ یوازې د شخصي مینې نښه نه، بلکې د اړیکو د اعتبار او ښه اړیکو ساتلو یو ډول دی چې په خلیجي کلتور کې ډېر اهمیت لري. یعنی دا یوازې یوه ساده ډالۍ نه وه، دا د کلتوري او سیاسي اهمیت لرونکي عمل هم دی چې ښایي اپسټین او ولیعهد ترمنځ نږدې اړیکې وي. خو پوښتنه دا ده، ولې یو ولیعهد باید داسې قیمتي کلتوري ډالۍ یو جنجالي میلیاردر ته ورکړي؟ آیا دا عادي دوستي وه او که نه اړیکه تر دې هم ژوره وه؟ همداراز 2019 کال د سعودي پاکونه. په 2019 کال کې ولیعهد محمد بن سلمان د خپل واک د کلکولو لپاره په سعودي عربستان کې د لوړپوړو چارواکو پر وړاندې یو لړ عملیات ترسره کړل چې ورته د سعودي پاکونه یا سعودي پرج ویل کیږي. دې عملیاتو کې ګڼ چارواکي، وزیران، شتمنان او حتی د شاهي کورنۍ غړي ونیول شول یا یې واک کم شو. هدف یې دا و چې خپل واک کلک کړي، د شخړو او احتمالي مخالفتونو مخه ونیسي او په ملک کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. په ساده ټکو داسې ویلی شو چې محمد بن سلمان د واک پراخولو لپاره د لوړپوړو کسانو نیول او د مخالفینو له منځه وړل وو. یو ورځ وروسته له دې پیښې د نیویارک ټایمز خبریال لیندن توماس له اپسټین څخه پوښتنه وکړه، څنګه ستا سعودي ملګری د دې پاکونو وروسته په خوندیتوب پاتې شو؟ اپسټین په ځواب کې ورته وویل، ټول د خدای په مرسته. د رسنیو د راپورونو له مخې دا ښایي چې اپسټین په خپله په دغه وخت کې د سعودي چارواکو سره نږدې اړیکې لرلې او پر هغوی باور درلود. خو اپسټین څنګه پوهېده چې څوک خوندي پاتې کیږي؟ د
دې ترڅنګ د 2013 کال د پاریس په دور میوزیم کې د لیدنې موضوع راځي. په اپریل 2013 کال کې د سرګندونو لمخې اپسټین په پاریس کې د لور میوزیم ته د سفر پر مهال د محمد بن سلمان سره لیدو ته روان و. د هغه او نږدې ملګري ترمنځ یو ټیکس پیغام کې اپسټین لیکلي محمد بن سلمان په لور میوزیم کې 400 ساتونکي لري. زه اوس هغه ځای ته روان یم. هماغه ماښام د فرانسې ولسمشر ماکرون خپل ټویټر کې یو انځور خپور کړ چې پکې نوموړی له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لور میوزیم مخې ته ولاړو. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا اپسټین په دغه لیدنه کې حاضر و کنه. خو پیغامونه ښایي چې هغه په مستقیم ډول په هغه وخت کې د سعودي عربستان ولیعهد د لیدلو هڅه کړې وه. د لور میوزیم لیدنه ښایي یوازې رسمي لیدنه نه وه. راپورونه وایي چې دا ډول لیدنې د نړیوالو پانګوالو او چارواکو ترمنځ د اړیکو ښودلو یوه نښه ګڼل کیږي. په دې لیدنه کې د محمد بن سلمان امنیتي محافظان، د فرانسې چارواکي او د اپسټین نږدې ملګري هم شامل ول او همدا ټکي دا موضوع لا نور هم مبهمه کوي. خو آیا دا یوازې تصادف و که د نړیوالو اړیکو یوه خاموشه کړکۍ وه؟ نو که اوس راشو د جیفري اپسټین د 2019 کال پلان شوي راتګ ته، نو په اسنادو کې د 2019 کال د جون په میاشت کې یو پیغام موندل شوی چې اپسټین پکې یو ځل بیا سعودي ته د سفر پلان کړی و. هغه د خپلو سفرونو په پلان کې ویلي زه پلان لرم د دوبۍ لپاره سعودي ته ولاړ شم. خو د نوموړي په جولای 2019 کال کې د جنسي جرمونو په تور نیول کېدو له امله دا سفر ترسره نه شو. خو د اپسټین له نیول کېدو وروسته په تحقیقاتو کې د نوموړي د نیویارک ښار په کور کې یو فریم شوی عکس کشف شو چې پکې اپسټین د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره ترڅنګ ولاړو. دغه عکس ښایي چې دواړه په یوه موقع کې سره یو ځای لیدل شوي وو. خو د دې لیدنې د نوعیت په اړه رسمي وضاحت نشته. سربیره پر دې پولیسو د اپسټین یو پخوانی جعلي پاسپورت هم ترلاسه کړ چې جعلي نوم او د سعودي عربستان پته پکې ذکر شوی وه. دا موندنې داسې برداشت کېدای شي چې اپسټین په سعودي عربستان کې د پام وړ اړیکې درلودې او حتی په رسمي اسنادو کې ځان سعودي استوګن ښودلی و. پاسپورت کې جعلي نوم او سعودي پته ښایي چې اپسټین د خپل خوندیتوب او د سفرونو د اسانتیاو لپاره غیر رسمي لارې هم کارولې وې. دا ښایي چې نوموړی د نړیوالو سفرونو او لوړپوړو چارواکو سره د اړیکو په برخه کې ډېر محتاط و. همداراز د موجوده اسنادو له مخې داسې ښکاري چې د اپسټین او محمد بن سلمان ترمنځ تماسونه او د لیدنې هڅې موجودې وي. خو لا تر اوسه د اړیکو دقیق شمیر او ماهیت په رسمي ډول نه دی روښانه شوی. د اپسټین او ولیعهد اړیکې یوازې د ملګرتیا او پانګه اچونې اړخ نه و، بلکې د دواړو ترمنځ لیدنې او ډالۍ تبادله شوي. خو د اړیکو ژورتیا تر اوسه په رسمي ډول نه ده روښانه. پایله تاریخ موږ ته ښودلې چې د قدرت په نړۍ کې اړیکې تل ساده نه وي. کله کله یو عکس، یو ایمیل یا یوه لیدنه یوازې یو لحظه وي، خو کله کله همدا وړې نښې د لویو اړیکو دروازې پرانیزي. د اپسټین او محمد بن سلمان ترمنځ اړیکې تر کومې کچې وي تر اوسه روښانه نه ده. خو د موجودو اسنادو له مخې د جیفري اپسټین او محمد بن سلمان ترمنځ تماسونه، پیغامونه او احتمالي لیدنې موجودې وي. خو تر اوسه هیڅ رسمي محکمې یا حکومتي راپور دا نه ده ثابته کړې چې دغه اړیکې څه ډول او تر کومې کچې وي. هغه عکس چې د اپسټین له کور څخه ترلاسه شوی پوښتنه راپورته کوي، خو پوښتنه تل د ثبوت معنا نه لري. آیا دا یوازې د قدرت د نړۍ یوه عادي لیدنه وه که د نفوذ او اړیکو د لویې شبکې او وړه برخه؟ حقیقت دا دی چې ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او ښایي وخت به پرې وروستۍ پرېکړه وکړي.